السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله د روغ جوړ به یاستئ او هیله ده چې د صحت او جامې به مو پر تن واوسیږي. ملګرو نن موږ تاسو په نوي درس کې یو بل ټیسټ اخلو، لکه څنګه مو چې په تېره ویډیو کې د پاست سمپل ټینس ټیسټ واخیستلو، ازموینه مو وکړله. نو نن ویډیو هم د پاست کنټینیوس ټینس ټیسټ دی، اگزام دی، چې دا به ستاسو سره په دې کې مرسته وکړي چې تاسو به یو خو به تیر درسونه تکرار شي ستاسو لپاره، او بل به تیر درسونه چې ما ویډیوګانې ستاسو لپاره کړي وي په هغه کې به تاسو ته خپل ځان معلوم شي چې آیا هغه درس تاسو زده کړی و که نه. او بل هدف ترېنه دا دی، ډېر مهم هدف دی، چې تاسو آیا کولی شئ هغه درسونه مو چې ویلي دي بغیر له هغو درسونو نه کار ترېنه اخیستلی شئ که نه. مطلب لکه هغه فرمولونه مو چې ویلي دي، آیا یوازې هغه فرمولونه یا هغه جملې مو زده دي چې په تیر درس کې مو ویلي دي، یا کولی هم شئ چې په ورځني جملو کې وکاروئ یا ترېنه کار واخیستلی شئ. ملګرو راځئ چې شروع یې کړو. دغه زموږ ازموینه چې دی اووه برخې لري، یعنې دغه سوالات چې دي په اووه برخو باندې دي. اوله برخه دا دی چې what's definition of past continuous tense. The definition of past continuous tense به راته ولیکئ چې تعریف یې څه دی، او بل فرمول یې څه دی. یعنې په تعریف باندې وغږیږئ چې دغه تعریف دی، او په ساختار د جملاتو باندې وغږیږئ چې موږ تاسو په دغه ډول دغه جملې یعنی پاست کنټینیوس ټینس والا جملې په دغه ساختار سره جوړولی سو. نو راځو موږ تاسو یې دوهمې برخې ته. دوهمه برخه د سوالونو دا ده چې دا ووایاست چې پاست کنټینیوس ټینس ولې کارول شوی. صحیح دی، زه یې جملې درته وایم سره له معناګانو، او تاسو به هدف د دغه جملو راته ووایاست چې ولې کارول شوي دي دغه جملې، یا دغه جملې هدف څه لري. I was reading a book when the phone rang. ما کتاب لوستلو کله چې ټلیفون زنګ ووهه. دوهمه جمله she was cooking while her children were playing. هغې ډوډۍ پخوله په داسې حال کې چې ماشومان یې لوبې کولې. درېمه جمله They were studying at 9 p.m. last night. هغوی تېره شپه په 9 بجو مطالعه کوله. څلورمه جمله ده We were traveling when it started raining. صحیح شو؟ موږ سفر کولو کله چې باران پیل شو. صحیح دی؟ پنځمه جمله He was sleeping while others were working. صحیح شو؟ هغه ویده و while others په داسې حال کې چې نورو کار کوو. صحیح شو؟ او دی ویده و. نو د دغه جملو هدف به راته ووایاست چې ولې کارول شوي دي. هدف ترېنه څه دی، څه بیانول غواړي دغه جملې. راځو موږ تاسو درېیمې برخې ته د سوالونو د پوښتنو. درېیمه برخه دا دی چې سمه زمانه وټاکئ چې سمپل پاست ټینس یا پاست کنټینیوس ټینس. صحیح دی؟ دلته زه خانهخالي ځایونه درته پرېږدم، او په هغه کې دوه انتخابونه در کوم. تاسو هغه جملې ته په کتو هغه خالي ځایونه په دغه دوو درکړل شویو الفاظو سره ډک کړئ. I خانهخالي دی. When he arrived. نو په دغه خانهخالي کې read راځي که was reading راځي. مثلا I read when he arrived, یا I was reading when he arrived. کوم یوه صحیح راځي.
تاسو به د خانخالي ځایونه ډک کړئ. دوهمه جمله ده she خانخالي food at 7 p.m. په دغه خانخالي ځای کې cooked راځي که was cooking راځي. she was cooking food at 7 p.m. راځي که she cooked food at 7 p.m. صحیح دی؟ درېمه جمله ده they خانخالي football when it started raining. played راځي که were playing. څلورمه جمله ده پنځمه جمله ده که څلورمه we خانخالي TV all evening. نو په د خانخالي ځای کې څه شی راځي؟ we watched TV all evening راځي که we were watching TV all evening. او له دې سره دا ووایاست که مو دغه خانخالي ډکه کړله دغه جملې ته بیا past simple tense ویل کېږي او که past continuous tense. راځو موږ تاسو اوس څلورمې برخې ته د سوالونو error analysis راځو د دې لپاره چې deep understanding وسي یعنی ژور پوهاوی وسي. نو جمله سمه کړئ او دلیل یې ولیکئ. اوله جمله داسې دی چې she were studying English. صحیح دی؟ جمله سمه کړئ او دلیل یې هم ولیکئ. she were studying English. دا اشتباه جمله ده، تاسو یې سمه کړئ او دلیل یې هم ولیکئ. they was playing cricket at that time. صحیح شو؟ جمله دا اشتباه یا صحیح ده، تاسو به یې ولیکئ او بیا به ورسره ولیکئ چې دا جمله ولې اشتباه ده یا ولې صحیح ده. صحیح دی؟ وجه به یې ولیکئ، هغه اشتباهات به یې راوباسئ. I was asleep when you called me. صحیح شو؟ دا جمله صحیح ده که غلطه تاسو یې خپله ورباندې تبصره وکړئ. صحیح دی؟ اوس موږ تاسو راځو پنځمې برخې ته. پنځمه برخې ته موږ تاسو راځو context building یا situation based. لاندې حالت ولولئ او جمله جوړه کړئ پرې. تا کتاب لوستلو ناڅاپه برېښنا لاړه. هغوی خبرې کولې، ښوونکی ټولګي ته داخل شو. دغه پورتنۍ دوه جملې چې دي دا د simple past او د past continuous tense کارول دي. صحیح دی؟ راځو شپږمې برخې ته translation with concept چې پښتو به انګلیسي ته واړوي، انګلیسي به پښتو ته واړوي. مثلا یو جمله دی په پښتو کې ما انګلیسي زده کوله کله چې ملګری مې راغی. او دوهمه جمله ده هغه فلم کتو په داسې حال کې چې خور یې پخلی کوو. نو دغه دواړه جملې به تاسو انګلیسي ته واړوئ. اوس به راسې انګلیسي جملې دي پښتو ته به یې واړوئ. انګلیسي جملې داسې دي چې we were waiting for the bus when it started raining. دا پښتو کې څه مطلب تاسو به یې ولیکئ پښتو ترجمه. she was writing a letter while I was reading. صحیح دی؟ د دې معنا به تاسو په پښتو کې ولیکئ. اوومه برخې ته راځو. اوومه برخه sentence plus explanation. صحیح شو؟ یو جمله ولیکئ او لنډه تشریح ورکړئ چې ولې past continuous tense کارول شوی دی. د مثال په ډول باندې زه مثال یو جمله درته وایم او بیا دلیل هم دغه جملې درته وایم، نو تاسو به هم همداسې یو کار وکړئ. I was studying English when my father came home. صحیح شو؟ ما لوست کولو، انګلیسي مې لوستله when my father came home کله چې زما پلار کور ته راغلی و. نو دلیل یې دا دی چې دا ځکه past continuous tense کارول شوی چې لوستل روان ول. صحیح شو؟ I was studying. صحیح شو؟ یعنی دا زما مطالعه درګرده په یو حرکت کې وه، یعنی ما مطالعه کوله. صحیح شو؟ دا زما عمل چې و
دا په حالت د جریان کې وو. نو ملګرو که چېرته تاسو دغه سوالونه څه ناڅه حل کړي وي، خپل ځانو ته هم نمرې ورکړئ او ځانونه هم اوس به درته امتحان سوي خپل ځانونه چې تاسو څومره زده کړه لرئ په پاست کنټینوس ټینس کې، څه مو زده کړي دي او په څه باندې تاسو پوهیږئ. دا به معلومات تاسو خپله هم وشي. نو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه انشاءالله چې دقت به مو نه وي کړی. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.